کله مؤذن وای الله اکبر الله اکبر ته د ځان سره وای الله اکبر الله اکبر بیا دی وای اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله تیم دوا ور سره وای بیا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ویل کیږي ته هم دوا ور وای وس حي على الصلاه ویل کیږي چې راسد المانزه و طرف ته حي على الصلاه راسد المانزه و طرف ته و د الله رسول فرمایي ته بڅوي لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح راسي د کامیابی و طرف ته حي على الفلاح راسي د کامیابی و طرف ته و د الله رسول فرمایي ته مر سره وای لا حول ولا قوه الا بالله بیا د په اخر کې وای الله اکبر الله اکبر ته هم مر سره وای الله اکبر الله اکبر دی وای لا اله الا الله ته هم لا اله الا الله وای څوای پیغمبر اسلام فرمایي وای قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه رواه مسلم کوم چې اذان وکړي د اذان سره سره بیا ما تر ولاړ شو د مؤذن جواب می کوي مؤذن چې کوم اذان کوي ما ته جواب کوي په حي على الصلاه وحي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله وای او شرط دا دی چې د ازما او ستا اذان چې موږ جواب ورکوي دا خالص د الله په خاطر وو د الله د رضا د پاره وو په زړه کې می دا خبره و چې الله چې دی هغه اکبر دی محمد چې دی هغه د الله رسول دی صحیح سلو زه گواهی ورکوم چې الله واحد لا شریک دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دخل الجنه دا ولاړ جنت لره دا جنت دی ته الله جنت ورکوي کله چې کله یو سړی اذان واوري د اذان سره سره دغه کلمات وایي او شرط دا دی نیت دی د الله لوی عزت المیدلی د الله د وحدانیت گواهی ورکوي د محمد رسول الله د رسالت او د بندګۍ چې شور کوي گواهی ورکوي او داغه وایي چې د الله سما سوا بل څوک لایق د عبادت نه دی دا توري وایي او دا هم د زړه وایي د الله رسول فرمایي دخل الجنه دا چې کله مرسلو پر اسلام او پر کلمه باندې د دې کلماتو د وجب الله رب العزت د جنت لره به اشه اوس خو خبره داس ولا چې زنانه بوای چې زه کور ته ناسته يم کش کی ما مازانونه کولای ما ته بم الله ډیر اجر را کولای ما ته بم الله ثوابونه را کولای څومره اسانه خبره د ستې د مسجد چې کله اذان شروع که او دس لري کې نه لري که غسل ستا کنه ست پروا نه لري بچ هر ځای ناسته یا جارو وي یا کپڑے پرنځي یا دغه څه مطلب سالن پخې یا ډوډۍ پخې شرط د چې باتروم نه باتروم کې بیا د بیر د الله نوم ویل یا اخستل نو وسته هم ورسره وای مؤذن وای الله اکبر الله اکبر ته ورسره وای د ځان سره وای قرار وای الله اکبر الله اکبر حي على الصلاه وحي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله د الله رسول فرمای کته د زړه دغه کلمې وویل دخل الجنه رواه مسلم ولاړې جنت لرته جنتی وقول جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ حضرت بلال اذان وکړ د اذان څخه ما بعد چې کله دی اذان ختم شو نو پیغمبر علیه السلام پر من قال مثل هذا یقینا دخل الجنه کوم چې دغه کلمې د مؤذن سره وویل یقینا د زړه وویل دخل الجنه دا جنتی دی رواه النسائی څومره لوی خبره ده ګوره پنځه وخت المنځ ما اذان زما استا په محله کې کیږي په بازار کې کیږي اوس ورسي د کفار ملکو لره ورسي د ازمرتي مسلمانان مړ دي په دې پیسې چې کله به اذان وسی زبر راغ وارم هغه 2 3 4 5 غنټې د جمعې د منځه د پاره مطلب دی سفر کوي زما استا دومره لوی بدبختی ده چې د مسجد و مخت زما استا کور دی زما استا د کور مخت مسجد دی مشت الله رب العزت توفیق نه راکړي او هغه ته د کافرانو په ملک توفیق ورکړي او ما ته د مسلمانانو په ملک نه راکړي نو اوس چې دا کوم زنانه مطلب اذان واوري دا وایي چې کشکې ما ته الله د عمر ثوابونه راکړي وای کشکې الله رب العزت زما هم د عمر اجر لیکلی وای اذان ورسره وای ګوره صحابي ول یا رسول الله دا مؤذنانو دومره ډیر ثوابونه ویور مرچ شو کو د الله رسول ته فرمایله ته هم اذان ورسره وای او په اخر کې دعا وغواړه الله رب العزت ستاسو دعا نه ردی بیا لکه څنګه چې د اذان جواب ستا د غسل د اقامت جواب مستا چې کله اذان وس بیا جمعه تریج اقامت تریج په دې ځکه د مؤذن وایي مطلب هغه اقامت ول الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ته هم ورسره وایي صحیح سلو ته هم ورسره وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې مطلب بیا کله دی دا وای قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه
صحیح سره نو قد قامت الصلاه خدای وایي اوس په ته څه چمر سره کوي د الله رسول فرمایي ته څور سره وایي چې کله اقامت ولا څه وایي قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه تبڅوي اقامها الله وادامها يعني الله تعالی دغه المنز قائم ودائم ولدي الله دې د المنز قائم ودائم ولدي صحیح سره او په اذان کې خو بیا د سحر په اذان کې الصلاه خير من النوم راځي ما ته وسور سره وای صدقت رښتیا وای ستا خبرې چې دی هغه رښتیا دي خوب چې دی هغه ډیر چشت دی د المنز تر خوب ډیر بهتره دی الصلاه خير المنز خیر دی من النوم تر خوب نو اوس ګوره په لکه څنګه د اذان جواب د غسې د اقامت قالت فلا حول ولا قوة إلا بالله كما درشوا ولي حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله فقد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها مدرشوا ولي فالصلاة خير من النوم كم چیز درشوا ولي صدقت چې دی هغه مدرشوا ولي نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې تاسو کله مطلب د اذان جواب ورکوي چې څومره الله اجرونه او موزن تور کوي د غمره اجرونه الله وتعالى درکوي دا خبره ختمه شو اوس بل خبره دا ده چې کله موزن اذان وکي د اذان څخه ما بعد د اذان جواب یو خو الله اکبر سره ویل دی بل د اذان په اخر کې دعا کول دي دعا څنګه دعا ده پیغمبر علی السلام فرمایي ومن قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفزيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة رواه البخاري د الله رسول فرمایي کوم سړی چې د اذان بعد دغه دعا وایي دا کوم دعا چې ما وستو ویله د الله رسول فرمایي داغه سړی د پاره زما شفاعت ضروري د بخاری حدیث داغه د پاره زما شفاعت لازمي داغه د پاره مرقات مولوی صاحب فرمایي داغه د پاره وجبت له شفاعتي داغه د پاره زما شفاعت واجب شو چې کله یو سړی د اذان څخه ما بعد دعا وکړي دعا څنګه دعا ده اللهم رب هذه الدعوة التامة اے رب اے مالک د دې کامل دعا چې هغه اذان دی والصلاه القائمه هغه من چې هغه قائم دی یعنی په هغه کې نسخ نسته په هغه کې ختمېدل نسته په هغه کې بدلون نسته آت محمد الوسيله ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وسیله ورکې وسیله څه معنا وسیله چې د هغه یو ډیر لوی مطلب یو مقام دی اعلی درجه ده په جنت کې یا الله پیغمبر علی السلام ته دا درجه ورکړي والفضیله د غمر عظیم فضیلت ورکړي وبعث مقام محمود یا الله رب العزت پیغمبر علی الصلاۃ والسلام مقام محمود ته ورسه مقام محمود بیا چی شدی مقام محمود چې دی هغه د شفاعت یو لوی عظیم منصب دی چې د قیامت پر ورځ به الله رب العزت دغه د شفاعت لار چې دغه محمد رسول الله تور کوي لکه څنګه عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا الله رب العزت په پیغمبر علی السلام ته مقام محمود ورکی د مقام محمود سره مراد د شفاعت لوی مرتبه ده هیڅ چاته اجازه نه پیغمبر علی السلام مبارک ته اجازه یې بیا پیغمبر علی السلام شفاعت وغواړي اوس په دې کې مطلب وسیله رااله چې هغه مطلب یو ډیر لوی درجه ده په جنت کې او دغه سي مقام محمود رالی چې په هغه کې مطلب الله رب العزت یو ډیر عظیم د سپارښت او د شفاعت زید چې هغه پیغمبر علی السلام تور کوي او دغه الله رب العزت د چا سره وعده کړی ده د پیغمبر علی السلام سره په کوم تور کې کړی ده عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا یعنی الله رب العزت په وتا ته چشدار کې وتا ته مطلب امید چې الله رب العزت په وتا ته په مقام محمود کې زیدار کې مقام محمود چې دی هغه بدل کړي ابل ورځ می دا حافظ یوسف صاحب چمن والا یو بیان اورید بیان کې جلسه ولا نو د ویلې چې په هندستان کې یو ډیر عظیم بزرگ الله والا یاد چې یاد یې کوي هغه ویلې چې ما خوب لیدی خبره زړه خبره د کال په مخ کې ما بیان اوریدل یو زم په جلسه کې وم د ویلې چې دغه بزرگ ویلې ما خوب لیدی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګلمن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویل چې دا کله اذان وشي تاسو ول دعا نه کوي
تاسو زما د پاره ولې دا دعا نه کوئ چې الله ماته وسیله را نصیب کړي؟ تاسو ولې د الله په دربار کې زما د پاره دعا نه کوئ چې الله ماته مقام محمود را نصیب کړي؟ چې الله و ماته وسیله او لوی درجه راکړي، الله و ماته مقام محمود راکړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په بدله کې زه چیش کوم چې کم سړی د اذان بعد دغه دعا وایي، نو خو دا دعا چې وویل خو زما ډیره لوی بڑایي بیان کړه، زما ته ډیره لوی مطلب دعا وکړله. نو د الله رسول فرمایي وای حلت له شفاعت یوم القیامه، ستا شفاعت زما د لپاره حلال سو، ضروري سو، لازمي سو، زه به ستا شفاعت کوم. او ستا څه فکر دی چې محمد رسول الله مبارک زما او ستا شفاعت وکړي؟ الله ورته وایي چې یا زه ستا خبره نه منم، الله ورته وایي چې ستا شفاعت ردوم، یا نور ته وایي. نو لہذا خبره دا ده چې کله هم ما او تا اذان واورېدی، د اذان اوریدلو څخه ما بعد اذان جواب مې ورکړي، د اذان بعد مې دغه دعا وغوښتله، بیا به الله رب العزت زما او ستا دپاره د پیغمبر علیه السلام شفاعت ضروري او لازمي کړي. اوس بله خبره دا ده چې اوس به یو سړی وایي چې اشه اذان خو کېږي، اذان خو مطلب یو مسجد دلته دی، بل مسجد الته دی، یو پر 1 بجه اذان دی، بل پر 1:15 دی، بل پر 2 دی. څه کول پکار دی؟ علما فرمایي چې تا ته اسانه یې غسی وکړه. اول اذان ډیر ښه اوري، د هغه جواب هم ورکړه، او د هغه سره ولاړ څه مطلب د هغه څخه مع بعد دعا هم وکړه. که ته وایې چې زه مطلب د خپل محلې، د خپل کلي، د خپل مطلب چې ګلۍ مسجد دی، د هغه جواب هغه ورکړه، پروا نه لري. خو دا خبره ده چې د اذان جواب ورکول او دعا غوښتل دا دواړه لازمي شیان دي. او پس له دې د الله رسول فرمایي ته دعا وکړه، الله رب العزت ستا دعا قبلوي. صحیح سنو؟ هیڅ مشکله خبره نه ده. کوانګې ضروري ده، کوانګه دا نه کوانګه چې دا هغه چیش دی، هغه ظلمات، هغه تیاره ده، هغه مطلب بدقسمتي ده، هغه پریشانی ده. خو لیکن خبره دا د زما او ستا د پکار دا ده چې ما او تا د دعا وایو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته. پابل روایت کې ودرجه الرفیع امر سره ده، خو د بخاری په دا حدیث کې مطلب دا شی نشته ور سره. خو خلاصې پر دې چې ما او تا به د اذان الحمدلله اذان پاو الحمدلله بیا چې اذان ما او تا واورېد، بیا دغه څخه ما بعد دعا وغواړي. یو خو د پیغمبر علیه السلام شفاعت خپل کوي، او بل د پیغمبر علیه السلام لپاره مې غټه دعا وکړله، بل مې پیغمبر علیه السلام راضي کوي، بل مې د پیغمبر علیه السلام پر لاره باندې ژوند سلو. دا معمولي خبره ده، دا کشنی خبره ده، هیڅ مشکل نه دی. که اذان مطلب اوري کاودس لري کې نه لري، هیڅ پروا نه لري، هیڅ مشکل نشته. که غسل لري کې نه لري، هیڅ مشکل او پریشانی چې د هغه نشته. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ما او تا کله اذان واورو، نو د اذان سره دا جواب ورکول ډیره لویه خبره ده. بیا که یو سړی وایي چې زه د هر اذان سره جواب وایم، دا خو ماشاءالله تر دې خو بیا لویه خبره نشته، نو دا خو ډیره لویه خبره ده، او دا ډیره غټه خبره ده، او دا ډیره بزرګه خبره ده، او په دې باندې الله رب العزت راضي کیږي، او په دې باندې زما او ستا جنت چې دی هغه پیدا کیږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله شیطان اذان اوري، چې اذان شروع کې شیطان دومره لیرې ولاړ شي. د مسلم حدیث دی په مدینه شریفه کې روحا دا تقریبا پر 14 میله باندې دا روحا 14 میله د مدینه شریف سلیری وو چې د اذان به کېدی، دا شیطان دونه لیرې ولاړ شي. د دې اذان و تور ته د ځان نشي ټینګولای. ګوره چې زما او ستا یو دشمن دی، د هغه صفتونه چې ما او تا اورو، ما او تا په غوږو کې ګوتې نه نس، ما او تا د مجلس نه پرېږدو. داسې د الله رب العزت دشمن دی شیطان چې د الله لویي بیانېږي، دا شیطان داسې د مابین څخه ورځي. نو لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله هم تاسو اذان کوئ، نو په اذان کې شرط دا دی چې ته به د الله د رضا دپاره ستا به کامل یقین یې، ستا به اخلاص یې، ستا به د الله رضا یې، او ستا به دا بالکل پوخ ایمان و یقین یې چې دا کلمې حق دي، دا سچ دي. بیا ان شاء الله العزیز زما او ستا دپاره مشکل نشته، او بیا به الله رب العزت زما او ستا هغه توري چې ما او تا کوم د الله څخه غوښتي دي هغه به ټول الله رب العزت قبول هم کړي، منظور هم کړي. دا خبره ختمه شوه.